ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 50 of ایکسيل 2013 ها 50 نمبر د سم تاسو بیا هم ډیټا ټپ دی او ډیټا ټولز ګروپ دی تاسو صحیح ده ها کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان په دې ډیټا ټولز کې ما سره بعض ډیر مهم موضوعات دي صحیح ده حواله لکه سوي چې ټیکسټ ټو کالم څه قسم ګوره فار ایگزامپل زه فیلډینګ کوم څه کومه فیلډینګ داسې نشو کوم چې لکه آی ډي کاما سټوډنټ نیم کاما فادر نیم کاما فار ایگزامپل کلاس او کاما فیس اوس ګوري ورته دا مال که څه وکړل یو کاغه دی مطلب په یو سیل کې ما نوشت کړل خدا فیلډونه دي ما سره ورته څه وکړل دغه کالم ټیکسټ کالم ته وړه کلیک کړئ بند لکه ډیلیمیټ کړه کا نیکسټ کا بیا نیکسټ کا الکه څه قسم ساسه په سدي کړو تم چر ما ورته کاما ورته ور کړی دا ګوره تم چر څه کاما ورته ور کړی دا نیکسټ کا او فینیش کا سم چل شو ډایرکټ په کلمونو باندې څنګه شول تقسیم شول خا بعض اوقات مطلب داسې کوي لکه ټایپ کوم چې لکه آی ډي نمبر ټاپ پریس کوم څه پریس کوم یا پر ایگزامپل ورته ور کوي چې ډاټ څه دا ډاټ ور کوي یا سیمی کالم ور کوي ګوره تم چر اس نیم ها سیمی کالم څه دا F name semicolon for example class او semicolon for example fees اوس ګوري دا مطلب غواړم څه کومه expand شي ما سره extended شي نو زه په دې کلیک کوم لکه ما سره لکه ډیلیمیټس کو فکس ټیکس دم جره ډیلیمیټس دی نیکسټ کال اوس ماته چې مطلب تاسو استفاده کړی دي کنورټ ټیکس ټو کالم وتم چر ما خو semicolon استفاده کړی دی نیکسټ کا او فینیش کا ډایرکټ څنګه شل شو یعنی مطلب تک کولای شي دا مختلف قسم شیان څه کړی دي استفاده کړی دي یا پر ایگزامپل دا ستای شي استفاده کړل ګوره سپیشل سمبول استفاده کړم چې را آی ډي نمبر ها آی ډي پر ایگزامپل او تم چې پر ایگزامپل ما دلته هیش استفاده کړی دی سټوډنټ نیم هیش اف نیم هیش کلاس هیش او فیس اوس ګوره زما مطلب څه تم چې را ما یو سمبول استفاده کړی کوم سمبول دی لکه تم چې نیکسټ کراته دا دی لکه اذر تم چې دا مې استفاده کړی دی نادر کسه کا ورته ګوره ټب استفاده کوي سیمی کالم کالم سپیس او اذر نیکسټ کار او فینیش کا څنګه چل شو ما سره مستقیم داسې کیږي مطلب دغه ایکسپین کیږي راته یعنی مطلب تک کول شي یو رو کې تا یو سر کې دا کلی څه پیدا کلمونه ته کنورټ کوي ها دې کې تاسو کول شي مطلب مختلف قسمه هغه کوم دي کلمونه هغه څه کوي جوړ کې سمبول نه ورته ورکې سیدا راځم په چې لکه فلش فلټر راځم دا ګوري څه کار کوي دا ګوري وتم چې پر ځم مټه کړل لکه 1 دا څه کومه مطلب داسې ډرګ کلاندې اوس ګوره دا خو فیلینګ کوي صحیح ده زه وایم دا شلو کوم مطلب ټول څه کومه ته فیل کوي ګوره ته ټایپ کوم چې دوه لاندې انتخابم داسې سمه لکه کار دی دا ټول څه کومه ته فلش پیل کې کلیک کړه څنګه چل شو ډایرکټ ماته هغه مطلب ټول کلم باندې راوړي درته ټایپ کوم پر ایگزامپل نو شمه کې 66 دا څه کومه ته مطلب فیل کا ګوره دې باندې کلیک کوم فلش فیل کلیک کړه ډایرکټ څه کلیک ته ما سره دغه راځي سیدا تاسو مطلب ډیټ غواړئ چې څه فرق کوي ګورل ته میډیټ نوښت کړه دا مکمل څه کوم انتخاب و ما څه کومه ته دغه فلش فیل کې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ډایرکټ ما سره دغه راځي نمبر اس فرق کیږي ټیکس هم اس فرق کیږي ډیټم اس فرق کیږي کټایم ورته ورکم ګوره نوښت کم چې یو بجه پر ایگزامپل دا مې لکه څه کوم مکمل انتخاب کړ او فلش فیل باندې کلیک کوم ډایرکټ څه کړل ما سره دا راتلی شي ښه کزه ورته سمبول پر ایگزامپل ټایپ کوم لکه دا قسم سمبول انټرجکشن سمبول مې څه کې فرق کړ دا فلش فیل کراته نو دام کیږي سیدا تاسو مطلب څه کوي دغه د ډکول لپاره دینه مطلب تاسو کار اخیسته شي بل لکه څه وایي چې ریموو ډوپلیکیټس دا ګور ډیر مهم شی دی ډوپلیکیټ وایي جعلي ریکارډ ته تکراری چین تکراری اوس ګوره څه قسم دلته پر ایگزامپل ما یو نمبر ټایپ کو ها 1 دا څه کوم لکه دا فیل کوم لکه کلیک کړئ باندې اوس ما سره څه کنه ها فلش پیل یو بل ورته ورکو ها دلته اوس ما سره تیار څه کنه فیل شوی دی کې دا څه چلو کا ګوره اسانه خبره دا ډرک کلاندې اوس ګوري تاسو ورته په دې سل کې کوم ما په دې کلم کې ما سره دغه یو کوم د تکرار راغلی کنه دله پر ایگزامپل څه کوم لکه دا 2 کومه دا 2 کوم پر ایگزامپل 3 دا 2 وسیو څه دا نو ګوري څه تم چر کا چلو کا چې په دې کې مطلب ماته ډوپلیکیټ ختم کا کلیک کړئ باندې څه ویل کا تاسو په کار دی او تم چر کلمون کې دلکا کلیک کا څه ویل کا نو 11 duplicate value found and remove 3 unique value remind کلیک کړئ باندې څنګه چل شو کنو 1 2 3 راغی باقی څه کړل ټول ایلیمنټس جوړل تکرار وکړه
یا پر ایگزامپل داسې ما ټایپ کړی ګوره اسد نوم ته ما تکرار نه شي کړی که نه دې کې پر ایگزامپل یو بل نوم ټایپ کوو ښه احمد عمر پر ایگزامپل بیا ټایپ کوم لکه احمد صحیح ده بیا ټایپ کوم لکه عمر صحیح ده اوس ګوره دا مې لکه انتخاب کوو ته مې څه وکړه لکه ډوپلیکیټ یې ختم کړه نو کلیک کړه دې باندې لکه اوس ما څه لکه ریموو ډوپلیکیټ کومه نه لکه غواړم ته مې چېرې دا ټول قلمونه چې کوم دي کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو لکه نو شپږ ډوپلیکیټ یې ختم کړل درې جنې څنګه شولې ما سره پاتې شول نو تاسو کولی شئ مطلب هغه څه کوي له منځه یوسئ ښه ډیټا ولیډیشن ته راشه دا ګورو ډېر مهم موضوعات دي ښه ډیټا ولیډیشن څه لپاره استفاده کوو چې موږ تاسو مطلب ریسټریکشن ولګوو نظربندي مطلب ولګوو چېرې پلانکې ویډیو اخله پلانکې ویډیو ما اخله څه قسم ګوره فار ایگزامپل ته مطلب زه راغلم ورپسې ټایپ مې کړه چې لکه دا آی ډي نمبر شو مې تاسو سره دا فار ایگزامپل ای نیم شو ښه ای نیم دا فار ایگزامپل پوسټ شو مې تاسو سره دا سیلري شو دا کمیشن شو ښه دا فار ایگزامپل څه کوم لکه ټایپ کوم چې ټوټل ښه دا مې لکه څه انتخاب کوم ورته دا څه کومه بولډ کوم ښه او یو مشخص بارډر ورته ورکوم دا دی اوس ګوري زه فار ایگزامپل څه کوم لکه کمیشن باندې یو نظربندي لګوم څه قسم ورته وایم چې دومره کمیشن اخله دومره ما اخله نو ګوري دا مې څه انتخاب کړه ځم چېرته ډیټا مینو ته ډیټا ولیډیشن باندې کلیک کوم څه لکه ډیټا ولیډیشن کلیک کړه دلته اوس مله څه لکه دلته ګوري ما سره څو قسمه خبرې دي ښه یو سیټینګ دی یو انپوټ ایمیج دی یو ایرر ایمیج دی ښه هلکه زما څه پکار دی دې برکه وروسته خبرې کوم دا چی دي ښه او ته هم چې لکه هول نمبر مې پکار دی چې لکه نو هول نمبر مکمل عددونه چې اوسي چې لکه ډیټا بټوین لکه چې وي ته چې منیمم تر ټولو کم یو روپۍ وي او تر ټولو زیات 1500 وي لکه اوکې کا اوس ګوري فار ایگزامپل یو نفر راځي د دې شرط خلاف یو عمل کوي څه قسم ګوره ټایپ کې لکه چې عثمان دی فار ایگزامپل ښه آی ټي دی فار ایگزامپل سیلري فار ایگزامپل 0 روپۍ شوله او کمیشن نوشته کوي چې 1580 روپۍ اخلي نه که نه ځکه ما ورته ویل چې لکه د یو او 1500 ترمنځ اخله لکه ریټرای نه دی پرېږدي تر څو مطلب داسې کې ورته صحیح جوړ نه کوي ټایپ کومه لکه 1500 اوس څنګه چل شو مسله پکې نشته دی ښه ایکول دا جمع کا دې سره اوکې که څه کله ته ما سره مستقیم دغه جمع کېږي ښه دا مسله حل شوله اوس فار ایگزامپل چې مطلب دا قسم رول زما په کار نه دی څه قسم غواړم ډیټا ولیډیشن ته راشه لکه دا ختم کړه لکه کلیر کا پاک شو که نه څه قسم لکه په کار هول نمبر زما په کار دی ناټ بټوین لکه دې ترمنځ نه وي لکه د یو او 1500 ترمنځ مه ورکوه اما خبرې پکې کوم چې موږ تاسو فارموله کې ویلو ښه ګریټر دین لیس دین ایکول ټو ناٹ ایکول سره ښه دا قسم ستا په کار نه شوی چې لکه ایکول ټو هلکه یو نفر باید 1500 روپۍ هغه چې کوم دی دا کمیشن واخلي باقي یو روپۍ ما کم ورکوه ما زیات ورکوه اوس ګوره کلیک کړه دې باندې لکه ټایپ کوم لکه دا قسم دې کې ما ټایپ کړه لکه څومره 1500 یو نوم پرېږده لکه ښه ځکه هلته شرط خلاف دی 1500 ټایپ کومه نو ډایرکټ شکل ته ما سره راځي که 400 نه وي ټایپ کوم بیا هم نه اخلي ځکه ویل چې لکه سټرایک ایکول ټو 500 ښه دا څه کوم لکه ورته چې دا ختم کړه ته دا کلیر کا څه کا کلیر کا مطلب پاکي کا ښه راځه ورپسې لکه بل وایي چې ستا داسې په کار شو لکه ناټ ایکول ټو مساوي نه وي د دې سره ګریټر دین لکه لوی وي څونه ورته هم چې لکه فیس دغه هغه چې کوم دی د کمیشن د 1500 نه څنګه وي لوی وي لکه په خپله 1500 نه اخلي دی ښه ګریټر دین معنا چې لوی وي دی نه ښه دا قسم ستا په کار نه شو وایي چې لکه هسې نه وي لیس دین 1500 نه کم وي څه ده او که وایي داسې نه وي لکه ګریټر دین اور ایکول ټو مساوي وي او تی لوی وي په خپله 1500 هم اخلي او دې نه به لوی هم اخلي ښه دا قسم ستا په کار چې لیس دین اور ایکول ټو کم وي یا مطلب ورسره مساوي وي ښه دا ډیسیمل دا د دې څه ده اما خبره پکې ده فقط چې دې سره هول نمبر اوسئ دا ډیسیمل دې سره اشري بله لکه ستاسو لیست په کار شي ګورئ دا ډېر مهم شی دی لیست سره پر استفاده کول دا څه کومه کلیر کړم هلته ګورئ ورته متوجه شي ډېر زیات مهم شی دی ښه لکه یو څوک وایي چې مطلب ما سره یو لیست هغه دی دا دی امپلای لیست دی بار بار زه نشم کولی چې لکه وظیفه پکې نوشته کړم یو لیست جوړ کړه چې زه څه کوم انتخابوم نو ګورئ دا مې انتخاب کړو څوک لکه ماته یو لیست جوړ کړه دا بس انتخاب کوم ورته لیست به انتخاب کوم ښه سورس کې ټایپ کړه چې لکه وته چې فار ایگزامپل تاسو کوم دی آی ټي وظیفه را کاما بل لکه چې ما سره تم چې منیجر دی فار ایگزامپل ښه بل لکه چې ما سره تم چې اډمین دی ټیچر دی ما سره سیدا اوکې کا اوس دلته ګورئ ما سره مستقیم سره راغله ورته انتخاباوه ډایرکټ سیدا بل لکه نمبر فار ایگزامپل هغه څوک دی ما سره نمبر 2 زاهد دی فار ایگزامپل هلکه د دې جاب چې اوس ګوره ټایپ کوم ما مستقیم انتخاباوه کلیک کړه راغی ما سره دا سیلري شول او دا کمیشن ټوټل څه کېږي سره جمع کېدي دی لیکي لیست سیدا دا ډېر مهم شی دی بعض اوقات زیات په کار راځي ښه
خدا مې لکه انتخاب کړ څو ته مې چې لکه دا څه کا دا کلیر کا پاکي که زما په کار نه دی بله لکه څه وایي چې مطلب ډیټ خبره څه خبره ده ډیټ اوس ګوره فار ایگزامپل وایي چې لکه هایر ډیټ دلته ټایپ کوم ښه هایر ډیټ صحیح ده دا یې مکمل څه کړ انتخاب کړ او بولډ کوم یې هم څه وکړل دلته ماته ورته یم چېرې دا قسم واوسي اوس ګوره دا قسم مطلب ته وایي چېرې دې باندې څه کوم زه یو دانه ریسټرکشن لګوم نو راته ورپس ډیټا ټپ ته دې کې مې لکه څه پکار ډیټا ولیډیشن مې پکار کلیک کړی باندې څه واوسه لکه ډیټ واوسه بیا ما خبرې پکې دي بټوین الکه د کوم کوم تاریخ ترمنځ وي ته یم چېرې 2014 راواخله تر end date 1/1/2015 فار ایگزامپل اوس ګورې فار ایگزامپل داسې کوم لکه دې کې زه اوس تاسو ټایپ کوم ورته یم چې لکه 12/12/2015 اوس ګوره واخیستو څه وایي لکه صحیح نه ده که نه 15 مې ټایپ کړی ورته دا قسم ټایپ کوم لکه 12/12/2014 څه مسله شته نه که نه ځکه د شرط خلاف نه ده نو که ته اوس مطلب وایي دا قسم زما په کار نه شو دا بدلولی یم شي څه خبر نه شته پکې ښه دا کلیر کا دا ورپسې ده لکه ډیټ ته راشه بیا ما خبرې پکې ده لکه equal to not equal to سیده لکه کوم چې موږ تاسو نمبر دپاره استفاده کړ بل لکه چې ما سره ټایم دی ښه ګورم دا لکه داسې ټایپ کوم ښه فار ایگزامپل ته چې ورکینګ ټایم کوم ټایم کې مطلب دا کار کوي ښه ورکینګ ټایم ښه لکه دلته چې فار ایگزامپل څو بجو باندې مطلب دا کار ته راځي چې دا ښه د دې څخه مطلب انتخاب کا او ولیډیشن ور باندې ولګوه ښه ډیټا ولیډیشن ته راشه او کلیک کړه دې باندې لکه څه مې پکار ټایم مې پکار دی ګوره ما خبرې به پکې ده لکه د 9 بجې ډبل ډاټ AM نه راواخله تر څو پورې لکه ورته چې فار ایگزامپل 4 PM صحیح ده بټوین شو ما سره که نه او ناٹ بټوین لګوي لکه equal to not equal to څه کا ورته اما خبرې پکې خو صرف فرق چې دا ما سره مطلب ټیکس دپاره راغلی دی بل لکه څه چې مطلب ټیکس لینت اوس ګوره ورته دلته فار ایگزامپل بعض وخت داسې کېږي ښه وایي چې زه مطلب داسې یو امپلای داسې شرط ولګوه چې هغه مطلب د دې نوم چې کوم دی مطلب حروفونه زیات او کم واوسي څه قسم ګوره دلته لاړم ورپسې ورته څه مې پکار ده لکه لینت مې پکار دی کلیک کړه دې باندې ورته یم چې لکه equal to احمد څو حروفونه دي 15 حروفونه دي که نه ورته یم چې 15 حروفونه ولا پرېږده نور مه پرېږده کلیک کړه دې باندې اوس ګوره دلته مطلب ټایپ کوم چې محمد فار ایگزامپل ته یم چې نمبر 3 څوک دی مثلا نرولا دی فرض کا څه وایي 15 حروفونه نه زیات دی که نه نه یې قبلوي در سره سیده ښه دا لکه څه کوم کلیر که راته ډیټا ولیډیشن ته راځم دا څه کومه لکه کلیر کوم نو څه خبره پکې نشته ده او دا لکه کسټم دی ما سره سیده مطلب د خپلې خوښې کومه فرموله ورباندې لګول غواړه لکه سم کو پلانکۍ که پلانکۍ که ښه دلته اوس ما ته چې فار ایگزامپل تا یو شرط ولګوو ګوره هلکه دې کې مطلب ما مشر ولګو چې را ګریټر دی نه لکه چې څونه لکه ورته یم چېرې 2 حروفونه مطلب د 15 نه زیات وي ښه انپوټ یې میسج څه وکړه ما ته شو کړه ټایټل فار ایگزامپل ته یم چېرې ډیټا ښه انټر کریکټ ډیټا ښه ورته یم چېرې پلیز enter the correct data in this field اوکې کا اوس ګول ته ما سره څه کې لکه انده راځي که نه تا ته وایي چې مطلب څه وکړه لکه دې کې صحیح ډیټا انټر کړه لاندې ورپسې راځه تا سره لاندې راځه اوس ګوره لکه یو راهنمایي دی تا سره ښه دا قسم ستا په کار نه شو فار ایگزامپل زه دې خلاف لګوم ښه نوشته مې کړه چې نور اوس ما سره دغه ایرر میسیج راځي غواړم دا میسیج څه کوم بدل کړم کلیک کړه دې باندې اوس ګوره دې باندې کلیک وکړه ډیټا ولیډیشن ته راشه هلکه څه مې پکار دی الرټ مین چې کوم ته مطلب هلته اشتباه وکړي تا ته یو خبرداری درکوي الرټ مین خبرتیا وارنینګ ورکول اوس ګورې ما سره لکه څو دانې دي 3 دانې دي ښه سټاپ دی لکه یو ما سره وارنینګ دی بل انفارمیشن دی ښه سټاپ هلکه تا نه پرېږدي هېڅ یې نه قبلوي در سره هلکه سټاپ نه شو کوم فار ایگزامپل ایرر صحیح ده پلیز انټر کریکټ values ګوره اوکې که دغه دې که لکه ټایپ کوم چې لکه نور څه لکه نو پلیز انټر کریکټ ویلیو میسیج ما څخه خپله جوړ کړ که دا اوس کینسل کړم ډیټا هم له منځه ځي سټاپ کې زه مطلب مجبور یم چې څه کړم صحیح ډیټا انټر کړم ورته ښه دا قسم ستاسو په کار نه شو وایي چېره دا ختم که دا قسم مه کوه زه څه غواړم لکه وارنینګ غواړم ته مې شو کوم چې فار ایگزامپل ټیک کیر
please enter correct data اوکې اوس ګوره دغه دا سټیپ کوم لکه نشم کوم فار ایگزامپل نور اوس واخصه کنه سیدا کدی کوم مطلب ټایپ کوم چې احمد الله اوس ګوري څه خبر نشه پکې کنه خو یو کار وکړو اول به داسې کوم مطلب دا به ختمو دي نه ښه دا ولیډیشن مطلب صحیح ونه لګید کلیر کا زور باندې بل شرط لګو ما ته وښه دلته راوړم پسې فار ایگزامپل کمیشن باندې لګو ما خاطر څنګه شي خو وزیر شي راوړم پسې لکه ډیټا ولیډیشن ته هغه مې ولګو فار ایگزامپل وتم چې لکه equal to سمرا دا و کلیر کوو که چې موږ تاسو څنګه شي بيخي سر نشي ښه اول نمبر لکه between 1 and 500 او څه وکړه لکه وارنینګ راته راکړه سره کا وارنینګ فار ایگزامپل تم چیرې لکه میسج کوم ټایټل مطلب چې ما سره ایرر وي ښه او تم چې پلیز انټر کریکټ ये पहले शो कम चला प्लीज एंटर वीडियो ओके का उस बुरा देख लगा स्टेप को मखा बिटवीन देखा ना टाइप को फॉर एग्जांपल यदि जॉब से मसरा चीज है एडमिन दे दैट इज एक्सप्लेन को सैलरी दे मशो लगा कमीशन दे मशो सवे लगा प्लीज एंटर वैल्यू उस बुरा मतलब वही कंटिन्यू कभी दे मतलब तो उस गए कंटिन्यू टाइम पिक अप रोल है वार्निंग कैसे कर कीगी غیر کاندید ټام پی قبرول شي پی اس تر باندې خو سټاپ کې نه کیږي ورور او مطلب تا ته سټاپ وي چې څکا برابر کا اذروایز نه دی پری دی ښا خاطه وای چې مطلب دا قسم نیول کا یو بل شرط ور باندې ولګا وسایل کا وارنینګز ما پکار ده ګورا دا لکه چې کا چینج کا چشتا وارنینګ ته انفارمیشن تا ګورا اوکې کا اوس ګورل ته فار ایگزامپل ټایپ کومه کې دا سه نمبر 4 څوک ده مسره احمد ده احمد الله ده فار ایگزامپل ښا اډمین دلکه د سولوشن تاسو او دا کمیشن سوې لکه دا څنګه ماشي لکه دا وارنینګ دی یس کله کا نو په دې کې پی قبلول شي ګوري وارنینګ او انفارمیشن کې قبليږي خو په اسټاپ کې کوم دی نشي کولای باندې خرازو بیا بل لکه ساده څه پکار شول بل مده چې کنو وای سرکل انوال ډیټا اوس ګوري بعض وخت تاسو مطلب دلته ور باندې غیر قانوني ډیټا قبول کړل کنه اوس وای چې لکه څه کا ماته اوس په نخښه کې کومه ډیټا غیر قانوني ده کله کله باندې څه لکنو دا د ډیټاګان څه نه لکنو کارکته کښ کړل کنه دا وای غیر قانوني ور باندې قبول شوی ده په زور باندې سیدا او کوچ دا مطلب څه کا کلیر کا نو ګور څنګه شمه سره پاکړل شو خدا چې مطلب څنګه ته غوړي چې غیر قانوني پیدا کسو کا سرکل انوال ډیټا کلیک دا ګوري غیر قانوني ډیټا ده ځکه د یس په تور باندې څنګه ور باندې قبول کړل شوی ده ها کنسولیډیټ دا لکه راځو کنسولیډیټ سره پر اسفل کوم دا سمرایزیشن د لپاره سره لپاره سمرایزیشن د لپاره څه قسم ګوره فار ایگزامپل تاسو کوم کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان فرض کا دیکھو تم چلا کدا مطلب منت آئی ڈی دا ښا منت آئی ډي دا پر ایگزامپل موږ تاسو کوم دی منت دا او دې کې پر ایگزامپل موږ تاسو کوم دی ایکسپنس کړی ښا ایکسپنسز ښا دا مې لکه څه مکمل انتخاب کړ او دا څه کوم ته انتخابوم ورته چیرې پر ایگزامپل دا سره ښا اول ما کوم دا جنوري میاشت دا په دې کې موږ تاسو دومره ایکسپنسز وکړه فرض کا سیدا اوس هم دا کاپی خلم لکه څه کومه کاپی کومه کنټرول سی یو بل شیټ ته لکه وړم ښه ګوره دویم شیټ دې کې څه کوم پیسټ کومه او تم چیرې کا نمبر 2 کوم میاشت لکه فبرवरी میاشت لکه په دې کې ما دومره ایکسپنسز کړی دي فرض کا دا بدل کوخه او تم چې دوله کړو تاسو کوم مطلب دلته خرچ کړی دا مې لکه څه بیا کاپی کړل بل شیټ راخلم ته شیټ نمبر 3 ته راځم ښه او دې کې څه کوم پیسټ کوم ته چې لکه منت نمبر 3 کوم میاشت لکه مارچ میاشت ښه دې کې پر ایگزامپل درې لکه کوم تاسو کوم مطلب ایکسپنسز کړی دي اوس ما څه پکار دی لکه وړم چې ټول سمرایز شي ماته خلاصه راته ډسپلی کې ګوره دلته بلار شو ښه راځم چیرته لکه ته ودرېږم څنګه پکار دی لکه تم چې کنسولیډیټ مې پکار کلیک کړی باندې اوس څه ویل کارو څه غواړې لکه وای کنسولیډیټ ښه لکه سم کا ماته چې ته ول راشم پس دلته ښه کومه غل کا څه پکار تم چې لکه دغه ویډیو ګوره دلته بلار شم ورپسې ښه شیټ نمبر 1 ته بلار شو لکه دا ځای مې لکه پکار دی دا څه کا ماته اټکا یو خو مطلب جمع کړه دا دوی میاشت لکه راځم او تم دام څه کا ماته اټکا دایم راته اټکا لکه درې میاشت راځم لکه دام څه کا ماته اټکا دایم راته څه لکه اټکل لا و دلته راځم ورپسې ښه و تم څو کل دي کې مطلب ماته پیسټ کا کلیک کړه باندې څه ویل کړه ټوټل 100 روپۍ شولې 15 لک او 200 روپۍ شمه سره کلیر شو یعنی مطلب غواړي د څو میاشت حساب څه کې لکه سمرایز کړه دې ته ویل کېږي چې سمرایزیشن ښه دا قسم تاسو مطلب وایي چې دا قسم نه وي بل قسم وکړه ګوره اوس چې ما سره لکانو سم کنه کاونټي کله کا
کلیک کسو لکه نو ټوټل څو میاشتې دي 3 میاشتې دي تاسو سره ها دلته ودرېږه ملکه کنسیډریټ ته راځم دا اوس ګورې ما سره چې لکه مختلف قسمه چې دي فنکشن دي تر ټولو ملکه کومه میاشت کې مطلب زیاته کړی دی خرچه کړې کلیک کسو لکه نو وایي 3 لکه مې تر ټولو زیاته خرچه کړې ده سیدا ها تر ټولو کم مطلب څومره خرچه کړې ده ګوره دلته لکه څنګه خبره ورته منیمم ملکه کلیک کړې باندې سو لکه نو لزر مې تر ټولو کمه خرچه کړې ده سیدا ها دلته ودرېږه ملکه دا قسم په کار نشو څه وکړه لکه وته چې لکه پروډکټ ضرب کې سره کلیک کړې باندې اوس ګوره دومره عادت جوړ شو ډېر غټ عادت دی مې سیدا ټول سره څه کړل ضرب کړل ها دا قسم ستا په کار نشو وایي چې لکه داسې چلو کا چې یو بله فنکشن استفاده کړه لکه کاونټ نمبر کلیک کړې باندې څه وایي لکه ټوټل 3 میاشتې دي تاسو سره جنوري فبروري او مارچ ها راځه ورپسې دلته دا قسم ستا په کار نشو وایي چې لکه څه وکړه سټینډرډ ډیویژن لکه زما په کار دی ویریئنس زما په کار اوس نور ټاپ رو لکه اوس چې مطلب لیب کارم سیدا کریټ سورس کلیک کړې باندې اوس ګورم چې لکه نه کناټ کریټ کنسولیډیټ شیټ اوس ګورم ته مطلب لینک نشي جوړولای سیدا خدا کارونه پکې څنګه لکه ډېر زیات مهم دي ښه تا ته لکه به وایي چې اوس څه ماته ریپورټ راکړه چې ټولې میاشتې کې موږ څومره خرچه کړې ده ټوټل څومره میاشتې دي لکه په کومه میاشت کې تر ټولو زیاته خرچه شوې ده او کومه کې کمه شوې ده ټوټل ما سره چې کوم دي څه دلته ماته دا راوبه ښه راځو ورپسې بله لکه څه وایي چې واټ اف انالیسس ګوره دا ټول مطلب تحلیل دی انالیسس دي تحلیلات دي سیدا دا ډیټا تجزیه او تحلیل دی ښه پرې زه کلیک کوم هلته ما چې لکه نو سناریوز دی ما ته لکه نو سناریو مینیجر کلیک کړی باندې اوس ګوره داسې فرض هم په تاسو فرض کړئ دا لې منځه وړم ښه کنټرول پلس ان پرېس کوم فرض کړه لکه نو غواړو چې لیب دپاره څه کوو کمپیوټرونه واخلو څه واخلو کمپیوټرونه واخلو نو داسې خو نه کوو چې مطلب ښار ته لاړ شو صدیق عمر ته مطلب لاړ شي ډایرکټ څه کوي واخلې نه یو 15 ځای خو مطلب به یې کوي که نه چې احمده ته په 100 روپۍ دی محموده ستا په 100 روپۍ داسې نور نه سیدا نو دې لپاره موږ تاسو کوو مطلب کنسولیډیټ موږ تاسو استفاده کوو دا سناریو ګورې څه قسمه لکه فرض کا زه لاړم ورپسې اول یو دکاندار ته ورغلم ګوره دې ته مطلب یو نوم ورکړو ښه وته چې فار ایگزامپل احمد کمپیوټر سنټر ښه فرض کا دا د احمد دکاندار دی سیدا دا به څوک لکه بولډ بک کو داسې هغه بورډ ته ورکړو ښه لکه دې ما ته څه وویل لکه دې ما ته وایي چې لکه نو زه به پینټیم پور چې کوم دی لکه نو نوشته به هم داسې ښه سی پی یو فار ایگزامپل ټایپ یې دا دی ما سره سیدا ښه پرایس لکه 100 روپۍ دی تم چېرې پرایس په 2 روپۍ دی دې وایي چې لکه زه به در لکه نو پی 2 په 2000 افغانۍ درکړم سیدا پی 3 فار ایگزامپل په 3000 افغانۍ درکړم سیدا پی 4 فار ایگزامپل پینټیم پور چې کوم دی هغه به درته په 4000 افغانۍ درکړم سیدا او پینټیم ایم به لکه څه کم درته په 15000 افغانۍ درکړم او پینټیم ډي چې کوم دی هغه په 6000 افغانۍ دی سیدا تاسو ورپسې مخکې راځه مطلب څه کې خریداري کوي ښه دا خو ما سره مطلب یو دونه جوړ شو څه خبره نشته دی کې دا به څوک موږ تاسو داسې بولډ وکړو ښه راځه ورپسې فار ایگزامپل څوک لکه یو بل دکاندار ته ورغلو لکه ورته چې څه که مطلب دې سره موږ دا چې کوم دي د همدا کمپیوټرونه څه کړل بیه کړل ښه فار ایگزامپل څوک دی ما سره ورته چې راست کمپیوټر څه شی سنټر ښه دا دی اوس ما سره څنګه شو دا راغی ښه دې ته به څوک بارډر ورته ورکړو بولډ به کړو همدا به را کاپي کړه لکه څه به کړو دا کاپي کړه هلته به څوک پیسټ به کړو ښه خدي کې فار ایگزامپل لکه زره کوم دی بیو کې لږ فرق راغی دا فار ایگزامپل څنګه شو لکه لږ زره قیمته شول 2500 روپۍ دا فار ایگزامپل په 3500 شول سیدا دا فار ایگزامپل 4500 شول تاسو سره او دا په 5500 شول او دا په 6500 شول یعنې 5500 روپۍ څنګه شو مطلب قیمت راوړل سیدا ښه اوس هلکه هلته بل دکاندار ته ورغلو چېرې څه وکړه ته مطلب تا سره هم چې کوم دي داسې کمپیوټرونه شته یا نه څوک دی فار ایگزامپل جان کمپیوټر سنټر ښه دا مې لکه څه که راواخیستل او دې ته مطلب څه کو ورته مشخص بډر ورته ورکړو ښه دا دی فار ایگزامپل څه که دا ماته بډر ولګوه او دا هم څه که را کاپي کړه ښه کاپي به ترې واخلو دا به څه کو پیسټ به کړو دا فار ایگزامپل ډېر قیمته دی ښه څنګه دی لکه نو ډېر قیمته لکه 4000 روپۍ دا فار ایگزامپل په 5500 روپۍ دا فار ایگزامپل 6500 روپۍ دا فار ایگزامپل 9000 روپۍ او دا هم 1000 روپۍ اوس موږ تاسو غواړئ چې مطلب د چا نه کوم دکاندار نه کمپیوټرونه واخلو نو ګوره دې لپاره څه کوم تاسو سناریو نه کار اخلو ګوره واټ اف انالیز باندې کلیک کوم لکه دې باندې کلیک وکړه اوس ملکه مالا څه څه غواړئ ورته م چې لکه دلته ماته چې کوم دي سناریو نیم ورته ورکړه لکه سیدا ورته م چې فار ایگزامپل څوک دی ما سره احمد والا دی ښه کلیک کړئ باندې کوم ځای دی ورته م چې لکه دا ځای دی ما سره ښه هلته به یو کار وکړو ښه دا مکمل انتخاب کو ورته دا به څوک یو ځل ختم کو دا مکمل څه مطلب ماته انتخاب کا او کلیک کا سناریو منیجر باندې اډ کراتا نوم ورته ورکړه چې سره احمد کمپیوټر والا دا څه کا ماته اډ کا
دا ما سره اډ شو کنه بل پر ایگزامپل زما په چیرته لکه وتم چې لکه بل څه وکړه ماته دا مې انتخاب کوړته دلته راځم ورپسې سناریو ته اډ کراته چې پر ایگزامپل اسد کمپیوټر والا دی سیدا دا هم څه کا ماته اډ کا دا هم راغی ما سره دا بیا کلوز کوم لکه دا انتخابوم بیا ورته چې دغه دی ما سره مطلب بل لپاره هم شته دی دا څه کا مطلب ماته اډ کا ښه چې سره پر ایگزامپل تم چېرې جان کمپیوټر والا سره سیدا جان کمپیوټر ښه دا څه کا ماته مطلب دا مټ کا کلیک کا اوس ګوري ما سره مطلب سناریو څنګه شوله جوړه شوله اوس لکه زما څه پکار دی چې ایډیټ کله ایډیټ کولم شي خو تم چې لکه څه کا ماته سمری وخای کلیک کړي باندې کوم ځای کې لکه غواړم تم چې لکه دلته کلیک کا څه ویل کنه ټو مچ سیل ښه دا لکه زموږ تاسو په کار نه شو دا بغیر فالو کو یو دکه او تم څو کله ماته دا شو کلیک کړي باندې ښه ولې نو شو کیه لکه دلته به کلیک وخا دلته بلا شو پسې سناریو شو کراتا دا مکمل څه کماته شو کا یا سمری راته شو کا کلیک کړي باندې وسنګ چل شو مستقیما سره غلا ما سره سناریو سمری راوځ ګوره دا لکه څه لکه دا په 2000 دا په 2000 دام په 2000 سیدا ګوره لکه کرنٹ فیلډ دا ما سره احمد په 10 روپے مطلب ما تر کوي اسد په 10 روپے متل سیدا او جانم په 10 روپے متل کوم دې څه کوي دا مطلب دا کمپیوټر نه راکوي راته ها راځور پس دلته بیا دا قسم زوم تاسو مطلب په کار نشو سو کله کماته مرجی کله څه کماته مرج کا کوم بل ځکه ته مطلب واښولې تا کول شکل ته مرجی کا مطلب یو ځای کول ها وای چې لکه سمې په کار دی ایډیټ کولم شي پر ایگزامپل څه په کار ایډیټ کراته نو څه خبره پکې نشه مطلب دا کم او زیات کراته سیدا یا پر ایگزامپل چې مطلب څه کماته کا ډیلیټ کولم شي یو څه کله کا ډیلیټ کا دا ډیلیټ کا صرف احمد ولا مې په کار ده شو کا یا سمری باندې ډسپلی کا کلیک کړئ باندې سو لکه یو مست سپیسیفای د سیټ کریټینګ سناریو په یو ټیبل خاطر چې سمری ډسپلی کا بل سمری ډسپلی کا کلیک کوم څنګه چل شو ما سره مستقیما دغه راځي سیدا وسلام ته معلومات درکې دا ګوره د چی شوم تاسو را مطلب یو سناریو شوم تاسو را خرازول طبيعه بلکې چې ما سره ګلسیک دلګه ګلسیک سره پرې سفر کوچ یو ویډیو ور باندې څه کول کانو پوره کو څه قسم پر ایگزامپل ما ته لکانو یو چا 1000 روپے راکړل لګه ما ته چې مطلب څه وکړه تا یو راته مطلب سی پی یو واخله فرض کا سی پی یو مله 15000 روپے واخله بل پر ایگزامپل چې لکه یو کیبورډ واخله دام څخه پر ایگزامپل تم چیرې دایم په 200 پر ایگزامپل 200 روپے واخلو ښه بل پر ایگزامپل چې لکه موسم راته واخله دا دی موسم پر ایگزامپل په 300 روپے واخلو او بل پر ایگزامپل سی ډی مو واخله سیدا دا څو شوم تاسو 1500 فرض کا دې کوتم چې لکه 1500 او 3000 روپے نور واچو پکې سیدا یو بل شمه لکه واخلو پرینټر پر ایگزامپل اوس ما ته مطلب دې مکمل حساب نه لګي پته نه لګي خال نو شو کوم چې لکه ټوټل څه شي ټوټل وتم چې ایکوال سم کراته چې دا مکمل ویلیو څه کماته سم کا ګوره دا ویلیو څه کماته سم کا ښه انټر کا څه ویل کانو 8500 اوس مطلب تاسو کوم دي 100 روپے فرق راغی پکې یو نیم 0 روپے فرق پکې راغی ښه نو زه دا وسنګ تاسو پر کو په دې کلیک وکړه سوې چې سیټ کا سیل سوته مطلب چینج کی درته او تم چې 1000 روپے ته مطلب چینج کا په کوم سیل کې مطلب تغیرات راشي درته او تم چې را دې سیل کې اوکے کا اوس ګوره لکه صبر کو ورته ښه صحیح رانه غي صحیح رانه غي متاسو دا به ختم کړئ نه ښه دلته بلا شو د مله کسه قسم کار دی ګلسی کراتا ښه سیټ ویلیو همدا سیده سو ته لکه چینج کی ټیم چې پر ایگزامپل دا 10000 ته چینج کا ښه دغه دی ګور اوس پاس کوم مطلب الیکټریشن کې متاسو سیدا نو دا مطلب تاسو کوم دي صحیح نه کړ خلاص دلته ګوري پر ایگزامپل سو کوم تم چر سو کوم ته مطلب ګلسی کړه کلیک کړه باندې سو لکه سیټ سیل دغه سیل څو ته لکه چینج کول غواړم تم دلته راشر پس ګوره دلته بودري کوم تاسو کوم ته لکه سیل سیټ کراته سو ته لکه چینج کول غواړم تم چې 10000 ته کوم ځای کې تغیر شي دلته کلیک کا وسنګ چل شو مستقیم ماته چر د پرینټر قیمت 15000 روپے څومره دی 15000 د قیمت چې لکه دا سیل څخه ماته سیټ کا خدا څخه ماته چینج کراتا سو ته 15000 سره
نو ګوري دې کې بعض اوقات مطلب مشکلات راځي صحیح ده خو سره راکاږي به ښه دا ریلیشنشپ تاسو کوم دی مطلب څنګه دا په ایکسل کې مطلب 2014 ایکسل کې نو راغلی دی نو دا زموږ تاسو سره ډیټا ټول چې تاسو